زه اوس کې شاهزیب معصوم صاحب ته خواست کوم چې راشي تاسو ته خپل کلام پیش کړي. شاهزیب معصوم صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټول ناول نبی الله ګوهر صاحب ته پکې څوک چې په قوالی مبارکي ورکاو او بیا دا دوه شعرونه چې مونږ که هر څومره کړه عامه شاعري مونږ که هر څومره کړه عامه شاعري خودو خلکو کړه بدنامه شاعري د سکی او د مولا د بل کار نشته مړه لږ خو کوه سامه شاعري د سکی او د مولا د بل کار نشته مړه لږ خو کوه سامه شاعري کسکریان چې داسې ورځ په ورځ زیاتیږي مونږ به پرېږدو له ناکامه شاعري. دا یو غزل ده چې مینې محبت نه ډک را ډک یما خټک یما مینې محبت نه ډک را ډک یما خټک یما ځکه خو په هر څه کې چبک یما خټک یما توره د خوشحال به ټیټه نه کړمه مغلو لا توره د خوشحال به ټیټه نه کړمه مغلو لا زمې په خپلو ودو کلک یما خټک یما مننه توره د خوشحال به ټیټه نه کړمه مغلو لا زمې په خپلو ودو کلک یما خټک یما ای د وطن ناوې ستا پرېږدل راته سور کفر دی ای د وطن ناوې ستا پرېږدل راته سور کفر دی زه وهلی ستا د زل په شړک یما خټک یما مننه ای د وطن ناوې ستا پرېږدل راته سور کفر دی زه وهلی ستا د زل په شړک یما خټک یما تا نه خبر نه یم چې به څنګه درته ښکارم خو تا نه خبر نه یم چې به څنګه درته ښکارم خو زه درنو ته درون سپکو ته سپک یما خټک یما ویل یې چې معصومه د کوم ځای سره تعلق لرې ویل یې چې معصومه د کوم ځای سره تعلق لرې ما ورته ویل زه خو د کرک یما خټک یما. ډېره مننه.